کله مخمونی راخم کی مطلب یو نمبر صحابي دی عمار یاسر نو هغه ته وایي چې تب هغه څوک شهید کوي چې هغه مطلب بغیان دي او هغه ګروپ خپل خلکو هغه ته دعوت کوي مطلب جهنم طرفه به دعوت کوي د حدیث اندغه شان پاس دي صحیح دی نو بیا چې کله ټایم راغلو یو منټ کوېسچن دی چې دا غده ټایم چې کله راغلو هغه عمار یاسر ما بیا قاتل کو دی ما بیا گروپ قاتل کو اور بل خبر دا چې ټایم کې ځنه صحابیانو مطلب ویلو چې تاسو دا حدیث پیغمبر نه اوریدل چې عمار کوم سیټ ته وی هغه د حضرت علی السلام هغه گروپ په ها کې وی اور بل د چا قاتل کو مطلب هغه گروپ باغی اور د جهنم دعوت کوونی بوي نو آیا د بیا دا حدیث حضرت اویا نه اوریدلې سه یاره مطلب کزه دغه عمر سره جنگیږم یا عمر شهید کوم د مغرب طرف نه شهید کیږي دا په مو پټ کیږي علي صاحب ګوره مسلمانانو علي صاحب راغله وای په بخاری او مسلم کې روایت ده چې علي رضی الله عنه ویلي دي چې زه به معاویه معاف نه کړم بالکل مال بخاری راوامي خسن مسلم مم راواخسن وزه هغه روایت ته انتظار يم چې علي رضی الله عنه چیرې ویلي چې زه به معاویه هیڅ کله معاف نه کړم علي صاحب لاړل د خوارجو قضیه ته لاړل یا د باغیانو قضیه ته لاړل علي صاحب د زړه سره د ما چې دا کله غوسه راځي یا کله می قهر درته راځي نو نن می قهر په دې خاطر نظر ته راځي چې هغه عدنان صاحب ډیر ګل انسانو الله دې هدایت ور نصیب کړي تا ته دې الله هدایت نصیب کړي موږ ته دې الله دې دین هدایت نصیب کړي دا ټول لیدونکو اوریدونکو مسلمانانو امين یم چې دا غوسه راځي ګوري یو پښتنه وکړي بیا له هغه پښتنې نه څلورو ځایونو ته غورځار سي مسأله دلته دا د سکلم یو شبهه راوړله یو خبره مو راوړه هغه خبره بیا ثبوت ته ورسوي اوس کوم دلته درته ویل مثلا معاویه رضی الله عنه په دې روایت کې تا هغه مړو زوندو ته د چیلنج چې معاویه رضی الله عنه د عمار ابن یاسر قتل کړی په همدغه روایت ما مخکې پروت په دې روایت بیا دروغ وویل اوس کما درته ویل اوس مثلا چا چې عثمان ابن عفان په شهادت رسولې د هغه ټول علي رضی الله عنه سره د علي رضی الله عنه په صف کې آیا موږ ویل چې عثمان ابن عفان علي رضی الله عنه په شهادت خدا د عمار ولا شهادت خو کوم دی هغه خو کلیر کټ کتابونو کې لیکل چې سفین کې شوی دی کنه سفین کې څه وایي چې چا له لاس وسول ځکه مې اوس خپل کتاب درته ظاهره خبره ده چې چا د لاس شو چې عمار خو د علي ګروپ کې وکړ همدغه مسأله دي بیا خبرې در سره نه کوم ځکه ته تحقیقي بحث نه منې ته شبهات فقط راوړې اوس که په دغه ځای کې د لیګ راټینګ کم بل شبهې ته غورځي بل ځای ته غورځي اوس ګوره نه سبد سي کې دي کې ځکه ما د اهل سنت علماء ولا غو پړو مال کتابه زبل مال کتابه مقدمه وره به ته جواب راکا کنه دا اوس می څونه واورېدل د تا مقدمه هغه خبر دي چې په بخاري سره ثابت کا کنه هغه خبر ده علي سي ودرې صبر دغه دروغ دي ثابت کړ چې په بخاري او مسلم دی چې علي رضی الله عنه وایي چې زه به هیڅ کله معاویه معاف نه کړم دا دروغ دي ثابت کړ بیا دغه نقطې ته راځو مهرباني وکړئ بالکل دا حدیث درته راوړم خبر اوره ولکه دا یو ولا خبره ده امر ولا بل خبره بخاري او مسلم نه روایت راوړی چې تاسو یې نظر کوئ چې علي رضی الله عنه وایي چې زه به هیڅ کله معاویه رضی الله عنه معاف نه ها دا اوریدونو خلکو دا وایم کنه چې ما پروفایل کې دا اوریدونو ته وایي ته روایت تراسه ته تقریر مکه او بیا ځان ته براټ خلاص کړه ته اوریدونو بل ملګری دا بیچاره سیده دا نه پریمک دا تر وړم کنه ودا دا مرز ده کنه هر وخت چې پریدو تقریر کې د فلسفه شروع کې نه د څه نه ما سره ټول کتابونه موجود نه وي دا شنو زکه سمسي دي زه تاسو راوړم روایت راوړم مهرباني خدای دې خبرې نه روشنی و چې کنه چې د امار کوم گروپ کې وو مسمار ته لاړ اوس په دې روشنی ورته چې مو سي پرې من خبره ده کنه اوس چې په دې روشنی درته واچو ګوري دوستانو دوی ما مخکې تاسو ته ویل په دې بخاري او مسلم کې روایت ده نبی عليه الصلاه والسلام د معاویه رضی الله عنه ډلې تر ټولو ته مؤمنان مسلمانان ویلي دي بالکل او د علي رضی الله عنه ډلې تر ټولو ته مسلمانان ویلي دي بین الفئتين من المسلمين دوه لوی ډلې د مسلمانانو په منځ کې به
حسن علیه السلام به روغه جوړه وکړي. د اوس دې روایت ته نه ګوري، هغه روایت راواخلي چې عمار به باغیان په شهادت باندې رسوي. اوس دا باغیان څوک؟ د علي رضی الله عنه په صف کې باغیانو، د معاویه رضی الله عنه په صف کې باغیانو. دا د مسلمانانو په منځ کې چې جګړه سوي د دغه باغیانو په خاطر باندې رامنځته سوي ده. که تاسې جنگ جمل وګورئ، جنگ جمل کې د صحابه او د علي رضی الله عنه په دې باندې اتفاق وسول چې نور بل خوارجو له همدغه باغیانو نه بغاوت کړی او په عثمان بن عفان لدینه به انتقام اخلو. کله چې باغیان پوه سول چې نور د مو قصه ختمیږي، نور مو وزني، د شپې را ولاړ سول. د علي رضی الله عنه د صحابه په منځ کې معاهده وسوه. کله چې معاهده خط لیکل کېدل چې لدی به نور قصاص اخلو. چې طلحه رضی الله عنه، د زبیر رضی الله عنه، د ورسره ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها. کله چې خوارج پوسو چې د موږ زندگی نور ختمه ده، په خطر کې ده، د شپې را ولاړ سول. د طلحه او د زبیر رضی الله علیهم اجمعین په طرف حمله وکړه. علي رضی الله عنه خبره، طلحه او زبیر نه خبره. کله چې لدغه طرف نم کوم خوارج دی خواته مقرر کړي وغه په هغه طرف حمله وکړه، لغه خوانه سي کوم خلق مقرر کړي په دغه طرف د مسلمانانو په منځ کې جګړه جوړه کړه. هغه چې ډیر لسور لزر بالکل حضرت علی علیه السلام مزامات هم وکړه د خنا وکړه کوم د کوم ذکر تاکو دا متفاوت ده چې ما خبرو کې بنا راځي نه می درته وای نه خو کاری تاسو ده کنه خبرې تړي ولا نه ووري صحیح کنه لکه مو ولا وره کنه مو خبره خو نه وبس ته چې باس کا نور زیایم ایمو سوال خو فورا وره. اوس خو ته دغه چې دروغ وای په بخاری مسلم دي دروغ ویل وس لاړل معمار ته وتختیدل چې په دې اړه روشنی واچو. دروغ مینه دی ویلی د علمي عقبه نه کوي کنه کری سب دا حدیث خو نشته په دې بخاری او مسلم کې هغه خبره تعبیر تر اعظم ګوري مسلمانانو دا هغه بلاوی چې د چا د صحابه وسره دومره بغض او عداوت په زړونو کې پروت ده. وس بیا وای ما دروغ نه دی ویلي. په دغه بخاری مسلم کې هم دا روایت راته وخی چې علي رضی الله عنه چې زب معاویه اس کرماف نه کړم زه دا اوس د لیک بنده عمر ټول عمر دی پاره لاړم درنه راځه په خیره لزر د دې لپاره به مته ټایم راکای 2 منټو بعد کې زړه د ورکټ 15 منټه ټایم ورکړه بل چا سره خبرې کوم یک دی بل ما ولا خبره جواب پوره کنه ما ولا خبره جواب هغه ولا خبره د خلاص سیالي سي وای دی ما دي خبرې دا وسی مخکې راته ویل وای په دې باندې روشنی واچي وسی کله روشنی ته ورته برابر سوم ټرک په منځ کې را ودانګل وزدي بیزنه وعلي جان 15 دقیقې وخت واخل نوري خبرې مکو دا روایت پیدا کړه بخاری مسلم چې کوم دروغ ویل دا روایت پیدا ته تحقیقي بحث منینه ته فقط الزامي بحث غواړي چې الزامي بحث وکړي. اوس په الزامي بحث کې چې لیکل راونی سم ولا ماته کتاب نه دمانم زملانه يم زپلانه نه يم ودي الله بنده زله تاسو نور سر نه خوګو مله دي ته هدایت نصیب کی. په بخاری مسلم چې کوم دروغ وی دغه دروغ دي ثابت ښه دا نور ملګری راپورټ کړی څوک دي مهرباني عمر جان کوس کړه چې کله ریپورت نه حواله راوړو به راپورټ وکړو ناس دی دوستانو دی ایس سپیکینګ مهرباني ایس پی مهرباني مایک د خلاص کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وارث محترم صفائی قدرمن سي الله دې آباد لره سعودي عرب نه تاسو ګورم ډېر ټایم نه ډېر مزه راکړئ تاسو د خبرونه قدرمن شه رب مو ساسه پختنه هونه او بس نور اسم نه خپل مې دار ما چې تاسو سره بس خبري وشي او بل دا چې دا کم کسته راخه جوړ لده خو دا ټول مذهب په دروغ جوړ لنو بس دی وایو څه قدرمن شه د قاری چې روایت نور سره دا سي ګوري دوستانو دا به چرګان ډیر ملامت وي ځکه دوی ته حقیقت نه دی خودلې سوي هغه حقیقت ورته نه دی څرګند سوي نو موږ به تر خپل اوسه کوشش ورته کوو چې هغه حقیقت ورته څرګند شي او د کتاب وګوري مطالعه وکړي خپل به درک ورته معلوم شي بس نو باندې خپل رحم وکي. امين. قدرمن الله مو بل څه خدای مو قدرمن سي الله مو قدرمن ښه نقیب صاحب مهرباني مایک مخلاص کی. السلام علیکم کاری صاحب. د ټیم سره لاړه بل خو کاری صاحب د بلی پیریدي راخسته یم خو ته د بارام زر کوس کې همو پښتنه ونخله خو کاری صاحب اوس غدا ده چې لکه ته اوس د غد سوشل میډیا دور د غد راغلی کنه
دي لکه موږ زړو کې څه شاک شوبې وي هغه دې ټول یو بسره لکه موږ هم زړو کې ځنه داسې خبرې پرتې وي چې موږ دغه خلکو په باره کې لکه دا سوچ نه کولو چې یاره دا به داسې وي هغه کومې شاک شوبې کړي چې هغه تو ورنه وبسلې لکه د موږ لور علما چې څومره دي لکه په زرو په لاکو دي که نه هغو سره هم موبایل لوس کې شته دی هغه ویلي دی سپو خبرې موږ ته نه کوي چې موږ د دوی عقیدې نه ټولو نه خبر کړي اول خبره ده دویمه خبره کریس محترم داغه چې لکه موته لکه د اس اس پی صفای صحابه ولا پاکستان کې غوټه پلټي و هغه پلټي دی هغه حکومت مشر و مولانا طارق څو غي و شهید شوی دی کنه الله دې بندرا خمو کی هغه به موږ ته یو خبره کوله وی چې کچیرته د اسرائیل طرف یا د امریکای طرف نه په ایران باندې یو مزایل ورغورځیدو یا به زه ژوندی وم یا به مړ وم چې راشم په کابر باندې بیا لیاړي تو کوی دا د مشهوره خبره وه لکه داسې خبرې موږ ته شوي وې چې هغه ایمو په ذهنونو کې د یوزي موږ نه د هر سړي په ذهن کې څه نه شک شبه پرته وه موږ خو الحمدلله کوم شک شبه پرته وه خو تو هر څه ورنه وبسله الله دې دوی ته ژوند درکړي الله دې دوی ته لور توفیق درکړي خو زه یم چې د لور علماو ته پکار دی چې په هر ځای کې د خلک دنیا ته وښیي او بله خبره کریس محترم دا دی چې ته دوی سره خبرې کوې کریس محترم ته دوی سره صرف لاګه ونته لهجه ورسره زیات استعمال کا ځکه چې موږ ته خو دغې کومه غدې ده امت موږ ته خو یو دا غیار کړی شوی دی چې تو چې خلکو ته دعوت ورکویه لکه دوی ته خو موږ دعوت ورکوو چې راشئ صحیح مذهب ته راشئ صحیح مذهب فالو کویه چې الله رحم در باندې وکړي نو لکه ته چې لهجه ورسره ښه کړې نو دوی به لوری دی موږ مذهب طرف ته زړونه رښه کړي مهرباني عزتمان اوسئ کري صاحب اللهم دا د ټایم سره لاړو دا سړی چېرته لاړې هغه دروغ وویل نو هغه چېرته دې ټینګېده په مسلم او بخاري شریف کې دروغ وویل بس وتښتېده مکمل د لایف دا 3 ورځې کې دا یو حواله درنه نه وړم بیا راوړم دا دومره کمکل دي د 2812 والا د انجینر مرزا غ اعتراض راوړی د عمار بن یاسر خو دومره کمکل دي چې لږ مخکې لاړ شي 2924 حدیث وګوره مکمل شبهه به دي حل شي خو بس تاسو فقط هغه اعتراض راوړئ په دغه روایت کې څه شی دي جنتی ګرو ویلې شوی دی قاری صاحب محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ته حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ السلام علیکم سنه حدیث دی په اعتراض وعلیکم السلام دا سنه حدیث دی په اعتراض روړي خدا مخکینی ته نه ګوري قاری صاحب دې خو کار له اعتراض سره ده